د پاک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. په میدان وردګ ولایت کې د 15.5 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د ذخیروي بندونو 15 پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه پروژې د شپږ میاشتو په موده کې بشپړې شوې چې په مجموعي توګه د 9,000 متریک مکعبه اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. اسلامي امارت بهرنیو هیوادونو ته صادراتو کې د زیاتوالي خبر ورکړی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په 1400 مریض کال کې د 1900 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت توکي بهر ته صادر شوي چې په صادر شوو توکو کې 83% وچه او تازه میوه، سبزیجات، پنبه، د ډبرو سکاره او 30% نور توکي شامل دي. د کابل هرات، کابل کندهار او کابل هلمند ته د وی آی پی بسونو فعالیت پیل کړی. دا بسونه چې د احمد شاه بابا ابدالي خصوصي ترانسپورتي شرکت لخوا وارد شوي په یادو لارو به د مسافرینو لپاره ښه خدمتونه وړاندې کوي. د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې به د پولیو واکسین روان کمپاین پر مهال تر 15 کلنۍ ښکته عمر لرونکي 4.9 میلیونه ماشومان واکسین شي. د پاکستان کرکټ بورډ افغانستان سره د 23 اوریزو سیالیو لپاره د 18 لوبغاړو نومونه نن اعلان کړل. دا سیالۍ د روانې مارچ په 24مه، 26مه او 28مه نیټه په ابوظبي کې ترسره کیږي. دا و د نن وروستي او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.